وعلیکم السلام ورحمت الله. همدغه سنت طریقه ده چې کله انسان جنازې باندې ودرېږي او جنازه کوي، چپلې په خپو چپل دې وګوري، نو که په دې کې څه ګندګي وه په ځمکه دې راکړه چې پاکه شي، او که ګندګي پکې نه وه نو همدې سره لمونځ کول پکار دي. نبي علیه السلام موږ ته داسې فرمایي چې تاسو د اهل کتابو سره مخالفت وکړئ، صلوا فی نعالکم، په خپلو چپلو کې لمونځونه کوئ. د جنازو په وختونو کې د اوازونه کول چې چپلې وباسئ او چپلې وباسئ، دا اواز کول بدعت دی. او همدغه سنت طریقه ده چې د چپل د چا په خپو ورسره د لمونځونه کوي. په جوماتونو کې دا کار ځکه مناسب نه چې په جومات کې هلته قالینه ده او درۍ ده او کارپېټ دی، او حدیث کې د اضاعة المال نه منې راغلې ده. د بوټانو سره خو هغه ځای کېږي، کالینې او پرشونه او کارپېټونه. خو کله چې بار عیدګاه ده او جنازګاه ده، خاورې دي مثلا په پټي کې ولاړې او په خوړ کې ولاړې، په کولاو میدان باندې ولاړې، او بیا چپلې وباسي، نو دا صحیح طریقه نه ده. نو چپلو سره منځونه کول پکار دي، ځکه دا د اهل کتابو مخالفت دی او همدغه زمونږ دین دی، د سنت طریقه ده. نبی صلی الله علیه وسلم چپلو سره منځونه کړي دي او بې چپلو هم کړي دي، او موږ ته داسې ویلي دي چې تاسو د اهل کتابو مخالفت وکړئ، صلوا فی نعالکم، په خپلو چپلو کې منځونه کوئ. السلام علیکم ورحمت الله.